کې قصر د قرغې ته او څنګه د لمر تلویزیون د رکسانه خبرونه ثبتوله په همدغه باغ کې ثبت کړله دغه کروي تخم است نمک شامپر اوس یو کلی کې زموږ کور و یو درې غواوې هم درلودلې یو اته نه دانې سیلي وزې هم درلودلې نو ما به غواګانې سره السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ بیننده عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. السلام علیکم ګلونو لیدونکو قدرمنو اوریدونکو لمن چې روغ او جوړ اوسئ او وخت نن په خیر وي په خوشحالۍ سره مو شیبې ژوند او هر څه تیر کړئ نن د جمعې ورځ ده موږ هم فامیل سره یو ځای له کوره راووتلو غوښتل مو چې لاړ شو په تفریح او چکر باندې اول پغمان ته لاړلو متاسفانه پغمان ته اجازه رانکړه البته تر ډېر وړاندې هم لاړلو د پغمان څلور لارې درې لارې څخه هم تیر شولو خو ویل چې جمعې پر ورځ فامیلي اجازه نشته بیا وروسته دغه نه بېرته قرغې ته راغللو غوښتل مو چې لاړ شو دننه قرغې پارکونو ته او باغونو ته هلته یې هم اجازه رانکړله د امر بالمعروف له خوا نه ویل چې نورې ورځې اجازه لرئ فامیلو سره یا ښځینو سره یوازې د جمعې په ورځ اجازه نشته بیا نو راغللو قرغې سیمه کې قصر د قرغې ته دې ځای ته موږ مخکې هم راغلي وو ما تاسو ویډیو هم اپلوډ کړې ده هغه وخت چې موږ د لمر تلویزیون د رکسانه خبرونه ثبتوله په همدغه باغ کې ثبت کړله ځکه متاسفانه په هغې شپه هم ورښت و او د ورښتو د باران له امله موږ مجبوره شوي وو چې خبرونه دننه ثبت کړو که نه پلان مو داسې و چې په انګړ کې یا په ویلې کې ثبت کړو
نو نن دا راغلی او خوشبختانه ډېر خپل ځای دی او ډېر خپل فضا ده ډېر ملایم دی واقعا هم فامیلونو لپاره ډېر راحت ځای دی نو زه به تاسو ته ګره سره ویډیو هم واخلم ډېر ښایسته دیدني ځایونه لري تاسو هم کولای شئ چې جمعې په ورځ د خپلو کورنیو البته په هره ورځ کې د خپلو کورنیو فامیلونو سره راسئ او تفریح نه خوند واخلئ د قرغې سیمې قرغې پارک دی خاص قرغې په نامه دا فامیلی ځای دی اینجا هم راغلی تاسو هم کولای شئ چې هره ورځ یا جمعې یا نورې ورځې له خپلو فامیلونو سره یو ځای راسئ او د دغه ښکلي بڼ د ښکلا څخه خوند واخلئ موږ هم له فامیل سره راغلي یو غواړو چې ساعت هم همونکې نوشیجان چې البته ساعت چای خو ډېر ناوخته شو ځکه چې څه ده چې موږ خاقان ته لاړو بېرته قرغې ته لاړلو هلته اجازه رانکړله دلته راغلو خو بیا به موږ چې ساعت چای حتما نکوي تاسو هم اړتیا نه چې دوستان خیجان هم لګیا دی او موږ ته د سهار د څه لپاره پخلی کوي خیجان دی لیوه دی شاید دواړه نوبت کې رانیسي چې سهار یو نفر پخلی وکړي غرمه بل نفر لکه یې هم په غوږو کې ورکړي چې وکړي نو داسې دوی څه تیاروي چې چمتو کوي دا به هم په ګډه سره وګورو او د دغې ښکلې بڼه ده ښکلې ښکلې ویډیوګانې هم تاسو واخلو نو لاړو شو وګورو چې خیجان څه کوي راځئ مخکې هم راشئ سلام دوستان عزیز خدا کنه جور صحتمند باشین ما آمدیم به قصر قرغه دیگه نو رسیدیم رفتیم پغمان اجازه نداد پس قرغه آمدیم اجازه نداد تو یک جایی که بود با فامیلیا خوب هستن دیگه آمدیم اینجا نوقت ما صبحی را کردیم 11 بجه چای صبح آمدن میکنیم صبحانه را دیگه خدا کنه یک چیز صحیح به تخم جور میکنیم اگر ببیننش خوبتر میشه که واضح معلوم شد برتان دور از دلتان دیگه و باش که زیاد قدم مانده من کرایی تخم است کرایی تخم است که نمک شون پرتیم درش و یک دم بانه میشه دیگه و اگر اشتیا داریم تو بیاییم مزه شده دیگه بوره نارام از بخرم گوش نشدی بچی؟ این همانی پخته شد دیگه دیگه تخم نزدیک پخته شدن هست کس که میخوره گفتیم بندش که از خاطر از مکمل پختهش نمی کنیم تقیدهش پخته شد دیگه بازیش همه که نیمانیم دور از دلتان دوستان سلام کوری جان سلام بکنید سلام سلام خوب هستین کاکا خاله ماما
دوستای عزیز، خدا کنه جای خوشتان آمده باشه، یک جای تفریح بسیار مقبول است. ما هم قدم زدن اومدیم این طرف، یک نمایش براتون بگیریم و میریم طرف حسینه، میریم کجا هست و بورگه کجاست. بور زیاد شوخی میکنه، نمیمانه دیگه که گپ بزنی و خسته کنیم دیگه. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. پارک ما میریم طرف بورگه میریم و پیش حسینه. ګلونو تاسو د دې ښکلو ګلانو ښکلا او رنګ ته وګورئ. دا څومره ښکلی رنګ دی ژیړ او دی هم سور یا جګري. ډېر زیات ښکلی بوټی او ښکلی ګل دی. ما هم نوی ولیده، خو دا بوټي د کرل کېږي. نو ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته باغ، ډېر ښایسته چمن دی او په دې هیله تاسې هم د لیدو څخه خوند واخلئ او درته جالبه تمام شي او زموږ دغه ویډیو ستاسو څخه د خوښې وړ وکړي. هم کورنۍ ټول دي په ګډه سره او ښکلي منځ ته راغلي دي او
البته لیدونکو لاسونه نه سوځولې ما ویل ګلاس پورته ونیسه داسې زه چای پکې واچوم قیدجان لاندې ایښې وه او ترموز ډک نو ګلاس کته وه او ترموز ډک ما څه وڅښه هغه قیدجان په ګوته باندې تویسو بکن مقصد لاسونه نه ده سوځولې داسې کوم پلان نه لرم د قرغې په بڼ کې او د قرغې په قصر کې واقعا ډېر ښایسته ځای دی ساری چې څنګه راغلي یو ډېر یو ښکلې فضا ډېر یو ارامه فضا د کورنۍ لپاره ډېر راحته ځای او ډېر راحته کولی چې مثلا کورنۍ راسي او دلته واوسي ماشومان لپاره ډېر د تفریح ځای دی ډېر یو ارامه فضا عموما ځینې ځایونو ته چې موږ ځو تفریح سیمې دي تفریح ځایونه دي که نه ولې هلته خامد مځکه ده یا تیږې دي نو ماشومانو لوېدلو امکانات ډېر دي که نه څه خوښ شي ولی په دې بڼ کې ډېر ښه هغه څه چې زما ډېر خوښ شول د ماشومانو لپاره ټول چمن دی او هغه راراوې چې ده هلته یې فرشونه ورکړي دي ډېر ښایسته چې واقعا ماشومان منډې ووهي ولوېږي خوږېږي نه د خوږېدو امکان نشته نو ښایسته ځای دی او ورځ هم ډېره ښه تېره شوه ډېر ښه ورځ تېر شو خو مونږ خو ناوخته پورې یو دلته ځکه چې ولاړ شو نن تفریح ورځ هم دی جمعې ورځ هم ډېره خوښي دی نو غواړو چې لږ تفریح کړو ناوخته پورې د دې ښکلي ځای نه لږ لذت واخلو او د طبیعت نه ګلونه دي ونې دي زما خو طبیعت ډېر خوښېږي نسبتا اپارتمان او دې ځایونو کې اوسېدل نه خو چې ځمکه وي داسې سبزه باندې هر څه ورته جوړ کړي نو ډېر ښه به وشي چیرې د قیدجان خوښه وای د په کار ډېر مخې ته تللی شاید اوس یو ښکلي کلي کې زموږ کور وه یو دوه درې غواوې هم درلودلې یو اته نهه دانې سیلي وزې هم درلودلې نو ما به غواګانې سره زیاته تازه تازه شیدې هم استېږي خو د کلي ژوند لږ طبیعت ذهن لپاره ډېر ښه دی خو دا نور شیزونه دي لږ مشکلات لري خپل نو هغې له هر خطه د طبیعت نو ډېر اعصاب لپاره هم راحت کېږي ډېر او ډېر سهار څه کولی شي چې تاسو هم راشئ تفریح ته فامیلونو سره یو ځای یوازې نه ځئ خو ټول یوازې دي خو فامیل سره بیا لذت زیات وي نو کولی شي چې راشئ تاسو هم د قرغې سیمې ته قصر قرغه ډېر ښکلې او ډېر زحمت یې ایستلی دی تقریبا ویل چې یو 15 کاله کې دا شاوخوا دا هم جوړ کړی دی او ډېر زحمت یې ایستلی ونې او دغه ځایونه یې ډېر ښایسته جوړ کړي دي طبعا نو واقعا هم چې کله د ونو ته وینو حتما وایي چې حداقل اووه اته کلنې ونې هره یوه یې ده دغه نوي بوټي چې پکې کېنول دي واقعا ډېر زیات ښایسته سیمه یې جوړه کړې ده او څومره ښه ده لیدونکو ما مې مخکې هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې زموږ تجاران زموږ سرمایه‌داران څومره ښه ده چې په داسې سیمو باندې سرمایه ګذاري وکړي د کابل په منځ کې د پلازمېنې په منځ کې داسې ښکلي پارکونه جوړ کړي د کورنیو لپاره ډېر ښه ده چې کورنۍ به هم په ارامه زړه لاړ شي او د دوی هغه تجارت ته به هم ډېره ښه وده شي نو ډېر ښایسته ځای دی واقعا ژوند خو همدغه دی چې تېرېږي دا اوس موږ ډېر فکر کوو چې د کلي ژوند ته ورته والی لري او همغه ده چې موږ ډېر ښه د راحتۍ او ارامۍ احساس پکې کوو د ښار د ژوند اسانتیاوې ښکلې دي کوم پرمختګ چې پکې کېږي که د زده کړو اسانتیا ده که د کاروبار ده هر څه تجارتي سیمې دي او د کلي ژوند کې به کوم آرامښت چې چار چاپېریال کې ده کوم طبیعي سیمه چې ده او سرسبزي چې همغه ده چې ژوند ته یې ښکلا وربښلې ده نو وایي کاش داسې وخت راسي چې د ښار ژوند د کلي ژوند سره یو ځای سي او د ښاري ژوند هغه مکتبونه ښوونځي او پوهنتونونه او ښاري فضا پکې اوسي او ترڅنګ هم طبیعت او داسې چوپې پکې اوسي چې د ښار ژوند او د کلي ژوند کې هېڅ فرق ونه اوسي او دغه لرېوالی له منځه لاړ شي ډېر ښایسته سیمه ده او ډېر ښایسته ځای دی نو یا هم تاسو د ویډیو د پیل نه تر اوسه مې څو څه ځلې ویلي چې راسئ داسې هر ځای ته چې لاړ شئ هدف دا چې باید حتما ژوند ته کې تفریح ته ضرورت شته او باید تفریح وکړو او ژوند مو لکه د ګوډې په څېر خوږ و خوږه اوسه او ژوند خو همدومره خوږ دی خو په شرط چې مونږ یې ونه په سمه توګه ګټه واخلو